ګرانو دوستانو، ګرانو مینوالو، زما د زړه له کومې سلامونه احترامات ومنئ. نن زه تاسو ته دوه ښې خبرې یا زیری لرمه چې اول خو د ګیلمن شهید د هغه مرستو په هکله ده چې تاسې راته لیږلي دي او هغه څو ونې درمخه د ګوفندمي له طرفه چې د انور منګل په اکاونټ کې جمع شوي وي، هغه د بینوا ویب سایټ د مشر لخوا د خالد عادي لخوا د هغوی ورور ته عرفات ته وسپارل شولې او بیا وروسته په نورو پیسو باندې څه بندیزونه ولګېدله چې له نیکه مرغه زموږ د ډیرو کوششو له کبله دا بندیزونه ازادیږي او دا پیسې به د انور منګل او خالد عادي لخوا به په خاصو شرایطو باندې په هغه مقرراتو باندې یو دم نه استول کیږي. نو په خاصو شرایطو باندې د امریکا نه پیسې استول ډیر ګران دي، نو د دوی کورنۍ ته به وسپارل شي. او بله خبره دا ده چې د ګو فندمی په دې پروسس کې د هارون حکیمي او د پښتون ژغورنې د مشرانو څار هم په دې کې شامل دی او هغوی هم د دې شفافیت تامین کوي چې دوی ته هم د زړه له کومې کورودانۍ وایم. او بله خوشخبری دا ده چې د ګیلمن شهید هغه سندره چې د په ژوند کې د اوریدو تلوسه درلودی تیاره ده. تاسې اوس هم ګورئ چې زه په سټډیو کې یم، د آصف جان سپن په سټډیو کې یم او ایډیټ کوو دا سندره. او دا سندره چې څنګه د په ژوند کې تیاره نشوه، ډیره زیاته خفه یم هغه ځکه چې ما څونه کمپوزیتورانو ته دا سندره واستوي چې د دې شعر مطابقه او د په معیار برابر د دې شعر باید کمپوز ورته جوړ شي، مګر متاسفانه له بده مرغه چې د دې شعر په معیار باندې پوره کمپوز ورته جوړ نشو. وروسته له مرګ نه چې شفیق جان مرید چې دا شعر واورېدی، ما هغوی ته پیشنهاد وکړ، هغوی هم په ډیره مینه او محبت چې زموږ د هیواد ډیر تکړه سندرغاړی هم دی او ډیر ښکلی کمپوزیتور دی چې د اکثره کمپوزیشن زه وایم په دې سندره کې رښتیا هم خپل حق ادا کوي. ښایسته سندره یې جوړه کړې ده چې د موسیقي ارنج هم دی کړی دی، په موسیقي کې هم دی ډیر کوشش وکړي چې همغه د شعر او د همغسې د شعر مطابق ورته کمپوز جوړ کړي. د دنه د زړه له کومې مننه کوم. او دا حماسي سندره د ګیلمن شهید د ارمان د پوره کېدو ترڅنګ به د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ملاتړ او زموږ د پښتنو میرمنو سرود بشي او زه باور لرم چې تر ډیره عمره به په زړونو کې پاتې شي. دا سندره زما په مالی لګښت باندې جوړه سوې ده او البته 2 ورځې وروسته به د نغمه یوټیوب چینل نه به دا نشریږي. او تاسو نه هیله کوم چې په دومره شعر کې چې د هر افغان غوږونه وتخنوي او د هر پښتون جذبات او احساسات ژوندی وساتي. نو دوستانو تاسو نه هیله کوم چې د دې سندرې په شعر کولو کې پوره ما سره مرسته وکړي. ډیره مننه. ژوندی دی افغانستان، ژوندی دی وي زموږ دغسې قهرمان ځوانان.